د وګ ټلویزیون درنو لیدونکو سلام ستړي مشه. د میدان وردګ ولایت د طبي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ریاست سره په همغږۍ د ډنمارک د کډوالو موسسې یا DRC له لوري دغه ولایت په مرکز میدان ښار سربیره د چک د امیرداد او د نرخ ولسوالیو له 18 سیلاب ځپلو کورنیو سره نغدي مرسته وشوه. د میدان وردګ ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د یو سوداګر په مرسته د 55,000 ډالرو په لګښت د بید موشک په نوم ابتدایي ښوونځي لپاره ودانۍ جوړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د پوهنې ریاست مسؤلینو ویل چې د یاد ښوونځي ودانۍ په یو جریب د ځمکه کې د یو بهرمیشته افغان سوداګر له لوري په پاخه او اساسي ډول جوړه شوې چې د نورو اسانتیاوو سربیره 10 درسي خونې لري. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د ترکیې یو خیریه بنسټ له پلاوي سره لیدلي دي. په دې لیدنه کې سیاسي مرستیال له ترکیې څخه راغلي پلاوي ته ډاډ ورکړی چې افغانستان کې امنیت ډاډمن شوی او دوی خپل فعالیت کولی شي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د سالنګ لویې لارې د بیا رغونې له چارو لیدنه کړې ده. اقتصادي معاونیت پر ایکس پاڼه لیکلي چې نوموړي د دغه سفر پر مهال د یادې لویې لارې د بیا رغولو قراردادي شرکتونو له مسؤلینو سره لیدلي او هغوی ته یې د پاتې چارو د چټکتیا او غوره کیفیت د تضمینولو سپارښتنې کړې دي. او وروستی خبر د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې له ایران او پاکستان څخه 9,146 افغان کډوال هیواد ته راستنه شوي دي. یاد وزارت لیکلي چې د دغو کډوالو له ډلې څخه باندې 3,500 هغه په زور له پاکستان ایستل شوي چې د سپین بولدک له لارې هیواد ته را رسېدلي دي. درنو لیدونکو تر بیا ښه وخت.